ښه خوشحالي کوي، هغه ته دا پته نه وه چې یو څو سیکنډه بعد ورته مړ کېږي. ما سوچ کولو چې دغه کس و هفته مخکې ډېرې خبرې د ملګرو سره کړې چې داسې واده روان دی، کپړې کوو، بوټان اخلو، پیزار اخلو، خو هغه ته دا پته نه وه چې د دغه واده نه و د تا د جنازې کډو چتېږي. هغه ویډیو کې روان دی، ښه خوشحالي کوي، په موټر سایکل ناست دی، یو څو سیکنډه بعد د مرګ څپېړه راغله او ډایرکټ ګزار یې ویر کو مړ یې کړو. هغه مرګ یې دې ته ونه کتل چې ځوان دی، مرګ یې دې ته ونه کتل چې صبر وکړه د خوشحالي پوره کړي، مرګ یې دې ته ونه کتل چې د نورو خلکو د خوشحالي پې خروپېږي. والله چې په دا ویډیو کې ډېر عبرت دی. د چا په زړه کې چې ایمان وي د دغه ویډیو سره د دغه هر څه برابرېږي، اصلاح کېږي، د ګناهونو نه منې کېږي. ډېر ودونه ما او تا کوو که نه، دمان پکې رولو، دمې پکې رولو، نو د تا نه تپوس کوم که چېرته د تاسې واده و او تا لوړې په ډمانو پسې او ډمان د ګوډي کې راوستل، خپل زوی ته دې راوستل او په لاره کې د تو نه سا ووته، ته مړ شوې. جنګ کې روان یې، ګانې دې لګولې دي، غوبل دې جوړ کړی دی او دغه ګانو کې د تا نه سا ووته، یو ګناه دې کوله، په هغه ګناه کې ته مړ شوې. والله چې یو انسان عقل لري، عقل او دا ویډیو وکسي، هغه خامخا آخرت ته تیارېږي. نو ورونو د مرګ هېڅ پته نه لګي. په خپل حسن باندې تکبر مه کوه. د تا نه ښایسته ښایسته ځوانان دغو خاورو خوړلي دي. که ته په خپلو زلفو تکبر وکړي، دا زلفې یو څو ورځې یي په قبر کې او بیا ورېږېږي، دا سر خولي پوتې شي. که ته په خپل مخ تکبر وکړي، دغه مخ یوه ورځ نیمه په قبر کې روغ پروت وي، بیا وپړسېږي، چینجي یې وخوري، تک شین شي. که په سترګو تکبر وکړي، دغه سترګې د سر د کوپړې ته ور پرېوځي یو څو ورځې بعد په قبر کې. که په پیسو تکبر وکړي، پیسې دې هېڅ نه پکورېږي، یو کفن وړې. نو د قبر د پوره تیاری وکړو، مرګ د پوره تیاری وکړو. الله رب العالمین قرآن کې چې مونږ آیات ویلو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. رسول الله علیه السلام فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار انسان هغه دی چې دنیا کې یې ځان وکړولو، آخرت ته یې تیاری وکړو، آخرت یې برابر کو، جنازه یې مضبوطه کړه. هوښیار انسان هغه دی. ما ورته هوښیار چاته ویو؟ پیسې ډېرې وګټي، کاروبار وکړي، ودونه وکړي، ګاډي واخلي، ځمکې واخلي، پراپرټي مضبوطه کړي. نه، هوښیار هغه نه دی. هوښیار هغه دی چې نیک اعمال وکړي، آخرت دې پوره هغه څه توښه تیاره کړي